سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالبو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول د سهار په خیر وي. په ټوله دنیا کې په فبروري میاشت کې چې اوس خو هغه میاشت تېره ده، یوه ورځ لمانځل کېږي، هغه ته د میرګیو ورځ یا ایپلیپس ډے وایي. ټوله دنیا کې حدودا نن سبا 15 تر 18 میلیونه خلک په میرګیو باندې اخته دي. دا یو عامه بیماري ده، خلکو کې پیدا کېږي. دې بیماري کې د مغزو د دماغ په حجراتو کې غیر نورماله برقي ټکانونه منځته راځي چې په یو عام شخص کې هغسې نه وي. د دې په وجه د بدن په خاصو حصو کې غیر نورمال حرکات را پیدا کېږي. مریض کېدای شي بېهوشهي کېږي ورسره په بعضې شکلونو کې، او مریض په ځمکه باندې لویږي، کېدای شي تشې متیازې لاړې شي، ژبه په غاښونو کې زخمي کړي، قف راځي له خولې نه. یو شی دا ده چې زموږ په ټولنه کې د میرګیو په هکله باندې یو ډېر بد تاثر موجود ده چې دا ګویا پیریان دي، جنیات دي، جادو ده. میرګي قطعا جادو نه ده، جنیات نه دي، پیریان نه دي. دا یو عامه بیماري ده، دا په خلکو کې پیدا کېږي. وروسته له دقیق تشخیص نه هغه کم ډول چې دا تشخیص کېږي د هغې مطابق مریضانو ته دوا شروع کېږي. 3 کاله وروسته کېدلی شي دا په کامیابه علاج د دې کېږي، تداوي لري او مریض بېرته ښه کېږي. ګوره د یو مریض د میرګي مریضان چې کوم دي، دا لکه یو عام شخص غوندې واده کولی شي، اولادونه پیدا کولی شي، اعلی تعلیم لاسته راوړلی شي، او هغه کار چې یو عام شخص په ډېر همت سره کوي دا یې هم سرته رسولی شي. ټول عمر دوی دوا نه خوري. که چېرته صحیح تشخیص شي 3 کاله وروسته د دوی دوا بندېږي او کامیابه علاج کېږي د میرګیو. لیکن هغه کم ډول چې ده د هغې مطابق هغه ته دوا انتخابېږي او 3 کاله وروسته کېدای شي دوا بنده شي. د دې یو څه ډولونه دي. یو شکل د دې چې کوم ده هغه په دې کې یو عمومي شکل یې ده چې جنرالایز ټونیک کلونیک شکل ورته وایي. دې کې مریض په ځمکه لویږي، بېهوشه کېږي، کاملا هوش یې له لاسه ځي. کله چې بېرته راجګېږي هم څه یې په یاد نه وي. مریض لاسونه کږېږي پکې، پښې کږېږي پکې، خولې نه یې قف راځي، ژبه پکې زخمي کوي په غاښونو کې. دا یو شکل ده. ته کېدای شي تشې متیازې لاړ شي. یو شکل یې په ماشومانو کې ده، هغه دا چې ماشوم هک پک پاتې شي. دغه وخت کې کېدلی شي ماشوم اصلا بېهوشه وي. دا یو شکل دا رقم وي. کېدای شي چې بېهوشه نه وي، نو دا صرف یو هک پک پاتې کېږي. دې ته ابسانس شکل وایي د ایپیلیپسي. او بل یو شکل یې داسې وي چې کېدلی شي په داسې د 0.0 د ثانیه کې یو حالت پیدا شي په مریضانو کې، او دا حالت به داسې وي چې بدن ټکان خوري. او مثال بعضې وایي چې بدن ټکان خوري، هر څه یې له لاسه ولیږي، څه چې په لاس کې وي هغه یې له لاسه ولیږي. یو شکل یې دا هم وي چې هغه دا وي چې یو کس وایي ما یو کس اول ځل ولیده، لیکن ما داسې فکر کوو چې دا ما مخکې لیدلی ده. دا هم د دماغ په ټمپورل لوب یو برخه ده. په دې کې په غیر نورماله برقي چورجونه اکثرا منځته راځي. په ټولو کې ګورئ میرګي مه پټوئ. میرګي جادو نه ده. میرګي علاج لري. 80% مریضان د مناسبې دوا او د خوړل نه وروسته 3 کاله بعد بیخي دوباره انشاءالله چې ښه کېږي. السلام